رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ خوب ولیدو. دا یاد لرئ چې د پیغمبر خوب چې دی هغه هم وحی وي. صحابو نه سار تپوسو کو چې تاسو بیګا څه خوب لیدلی دی؟ وی چې نه. وی غوږ کېږدئ ما بیګا یو خوب لیدلی دی. پروت یم، یو دوه کسه راشي، یو مې د یو لاس نه ونیسي یو د بل لاس او روان مې کړي. چې ګورم په لاره کې یو سړی ناست دی او بل ورته ولاړ دی. دا ولاړ په لاس کې د اور انګورې او پلاسونه دي. د دې ناست دې خولې ته ور واچوي، دا خوله وشلیږي بیا ورشي، وشلیږي بیا ورشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته تپوس وکړو چې دا څوک دی؟ وی دواړو راته وایي چې فنطلق، مخکې ځه. چې مخکې لاړم څه ګورم چې یو تنور دی چې په هغې کې ښځې او سړي ګډ وډ پراته دي او په تنور کې اور بلیږي. نو هغه لمبې دا سړي او ښځې کله پاس راوړي او کله لاندې یوسي، کله پاس راوړي کله لاندې. یا الله، دا څوک دي؟ بیا ورته دوه کسه وایي چې مخکې ځه. وایي چې مخکې لاړم یو تلاو دی چې په هغې کې وینې او زوي دي او یو سړی پکې پروت دی. هر طرف ته چې د وتو اراده وکړي اخوانه کاڼی راشي او په دې خوله ولګي بیا پکې ور وغورځي. دا څوک دی؟ لږ مخکې ځه. چې مخکې لاړم یو ډېر ښکلی باغ دی او یو سپین ږیری ښایسته سړی پکې ناست دی او مخې ته ماشومان لوبې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما دا دواړه د مټ نه ونیوه چې تاسو څوک یئ او دا دومره قسم چې ما ته وښوده، دا څه چل دی؟ وی راته وایي چې یا رسول الله انا جبریل وهذا میکائیل. زه جبرائیل علیه السلام یم او دا میکائیل علیه السلام. وی دا تاسو چې څه ما ته وښوده، وی کوم سړی چې ناستو او خوله د اور په انګورو باندې شلېده او بیا جوړېده، دا څوک؟ وی یا رسول الله دا هغه سړی به ستا په امت کې چې ټوله ورځ به د سپي غوندې غات، په خوله کې چېرې سمه خبره نه، دوه کسه چېرې د جوړولو شوق پکې نه، همیشه د دوه کسو منځ کې افتراق، انتشار، جګړه، فتنه پیدا کول، دا د کار. تاسو وګورئ اول زمونږ په دې زمانه کې داسې خلک څومره دي؟ لکها کروڑها. زمونږ خوله چېرې سمه خبره نه کوي، د چا د کور جوړولو خیال نه ساتي، بلکې دا شوقي چې د کور وران شي. نو دا خولې والا سړی چې مړ شي نو په قبر کې به تر قیامته پورې په دې عذاب گرفتاری چې خوله به یې د اور په انبورو شلیږي او بیا به ورځي او شلیږي او بیا به ورځي. الله دې امان راکړي. تو ځان ته وګورئ. دا بل د اور په تنور کې چې ښځې او سړي ګډ وډ پراته وو او کله به لمبو پاس راوړه او کله به لاندې وړه، دا څوک؟ و یا رسول الله دا سړی چې دي په دې تنور کې دا هغه سړي دي چې خپلې ښځې وي او نورو ښځو پسې به ګرځېدل. دا هم د خپله زمانه کې وګورئ. دا ښځې هغه ښځې دي چې خپل خاوندانې وو او نورو سړو پسې به ګرځېدې. دا ښځې هم په دې خپله زمانه کې او خپل ملک کې وګورئ. 24 ګنټې ستا په ملک کې چې لږ په خېټه موړ دی د هغه تصور او یا د هغې ښځې تصور او خیال بل نشته سوا د دې نه چې سړي ښځو پسې ګرځي او ښځې سړو پسې. سړو زن طلاقو د خپله لاس رابار کړي دي او په سړکونو باندې دکانونو باندې. الله دې امان راکړي. اوس نور تفصیلات درته نشم بیان. نو دا هغه ښځې او دا هغه سړي دي چې دا مړه شي نو د دوی قبرونه به د اور تنوري، کله به یې لمبې پاس راوړي او کله به یې ښکته وړي. دا د وینې او د زوی تلاو کې چې پروت دا څوک و؟ یا رسول الله دا سودخورو. دا هغه سړی دی چې په سود به پیسې ورکول، ځمکې به یې ګاڼه واغستې، د هغې حاصلات به یې خوړه.